او چې څوک چا سره ښېګړه کوي، څوک د چا محسني او دې بیام خفه کوي، نو زمونږ پښتانه څه وایي؟ مړه وایي د انسانیت په لاره نه دی تللی، د انسان نه دی. که دې انسان وي او په ده کې انسانیت وي، نو دا فلانکې ورسره ښه کوي او دې ورسره بد کوي. ګوره یو سپي چې خلک سپي ته هغه ډوډۍ ورغورځوي چې هغه د ده نه فالتو وي، فالتو ډوډۍ ورته غورځوي، هغه ترکاري ورته ورغورځوي چې کومه ترکاري د ده نه فضول او فالتو شي اوله ورکوي، او داسې د عزت په شکل ډوډۍ هم نه ورکوي، ورته یو طرف ته ورغورځوي، او څومره رټي کورې شه چخې شه چې معمولي غوندې غلطي کوي لرګې ورپسې راوالي، په کاڼي ولي په خښتې ولي، او چې لږه غلطي کوي چوکه ورته ونیسي. لیکن هغه سپی د هغه خپل مالک چې ښه ډوډۍ ورکوي، هغه بېکاره ډوډۍ ورکوي او بېکاره ترکاري ورکوي، او شړي یې رټي اکثر دروازه ورته بنده کي، خو هغه سپی د هغه خپل مالک در نه پرېږدي، د هغه خپل مالک کور نه پرېږدي، واپس راځي هغه خپل مالک که را پتری کې سملي، د هغه لرګو لاندې شپه کوي، او هغه ځای کې سملي چې هغه ګنده ځای وي، خو هغه سپی د هغه خپل مالک احسان نه یېروي، د هغه خپل مالک په هغې کې هم سوکی کوي. که د شپې ډوډۍ ورنه کي او دې دروازې له د مالک دروازې له غل راغی یا بل څوک راغی، له هغه سپی ټوله شپه ویښه تېروي، خو د هغه خپل مالک د کور سوکی کوي، غل پسې منډه وي او غپار کوي که نه کوي؟ پناره نه دی، دا نه وایي چې تا خو ماله نن ډوډۍ نه ده راکړې، نن زه ستا د کور سوکی نه کوم، د غل پیشه او ته پیشه، دا نه وایي. دا نه وایي چې نن خو تا ماله خرابه ترکاري راکړې ده، دا نه وایي چې تا خو نن زه ډبولیم والم دی، سپی چرته هم دا نه وایي چې تا خو زه نن شړلیم نن دې سوکی نه کوم. هغه سپی چې دا په چوکۍ والی دی او ډبولی دی او ډوډۍ هم نه ده ورکړې، خوراک هم نه دی ورکړې، 15 منټه پس 3 منټه پس په دغه لاره که څوک تېرېږي دی ورپسې غاپي، هسې نه زما د مالک دې کور ته څوک را نه شي، او غلاتې ونه کي او د دې نه څوک روانې ونه کي. نو سپي سره خلک دا پوټینۍ ښېګړه کوي او بیا هم دې د خپل مالک احسان فراموش نه دی. مونږ سره الله څونه احسانات کړي دي، مونږ له ژوند یې راکړی دی، مونږ له مال راکړی دی، مونږ له عزت راکړی دی، مونږ له روغ صحت راکړی دی، او ښکلې سترګې او ایمان یې راکړی دی. نو مونږ چې د خدای نه احسان فراموش شو مونږ د الله، او مونږ خدای هیر که، نو دا هم مونږ انسانیت په لار به نه یوتلی. انسان چې انساني دی به د خپل الله یېره نه کوي، دی به خپل خدای نه یېروي. او قرآن شریف کې الله ډېر په مینه وایي یا ایها الذین آمنو، دا ډېر د مینې لفظ دی، د محبت لفظ دی. ای د ایمان خاوندانو، دا د خدای د انسان سره د مینې لفظ، یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا مال او بچی ما در کړی دي، پام کوه چې دا مال او بچی دي زما د ذکر نه غافل نه کی. هسې نه چې د دې مال د وجې ما پرېږدی، ما درک او مینه مې ورسره دله پیدا کړه، هسې نه ما پرې نه دی. ګورئ، ما نه دی غافل نه کی، دا بچی دله ما در کړي دي، ما دا نعمت درکه، هسې نه چې دا بچی دي زما د یاد ده غافل نه کی. او که داسې دې وکړل، ومن یفعل ذلک، که چا دا کار وکړه، ما مال ورکه او بچی ورکړل، او د ټول وخت د هغه خپل مال او بچو په سوکی کې او په مینه کې تیر که او زه یې هېر کړم، نه ما ته ودرېږي او نه ما یادی او ما سره دشمنی کوي، فاولئک هم الخاسرون. نو زما څه نشي کولی، تاوان او زیان خپل دی. الله به څه وکړي؟ که ډېر هم د خدای مخالفت وکړي او د الله دشمني وکړي، قسم دی که د الله څه کولی شي. یو ملګري راته قصه کوله، د یو مدرسې ناظم صاحب دی، ناظم وی مونږ لاړو پېښور کې، یو سړی راته یاد که، وی هغه سړی بیا ما پیژندم،
وی دا هغه سړي له لاړو ډېر زیات مالدار دی او د ډېرو بنګلو خاوند دی او د کارخانې مالک هم دی. نو مونږ ورلو د مدرسې دپاره همته چنده غوښته او مدرسه کې مونږ د قرآن شریف دپاره یو حال جوړو چې د قرآن شریف د درس دپاره یو حال جوړو چې هغې کې حافظ صاحب ناستی او ماشومانو ته پکې قرآن شریف ښی او تجوید پکې ښی. دا یو حال هم جوړو. وی مونږ یو وفد په شکل کې دغه سړي پسې لاړو. ماسخوتن د مانځه نه پس ورلو ورسره کېناستو، چای راباندې وڅښله، د ډوډۍ ست یې م راته وکړو. څنګه راغلی او د هغه یو دوستو پیژنګلو هم ځان سره بوته او په دې نیت تلي و چې دې به مونږ لږه چنده زیاته راکړي. دوو ګاډو کې ورپسې لاړو او د هغه دوست هم په سفارش کې بوت او د هغه دوست یې په یقین هم و چې دې به ښه مدد کوي. زمونږ دا خیال و چې دې مونږ له یو 2 ټنه یا 3 ټنه سیخ پوالي، یو ټرک سیمټ به راله والي، یا به راله خښته والي یو 100-100 زره، او یا نقد ممکن د 50-60 زره 1,00,000 روپۍ راکړي. ښه مضبوطې درنې چندې پسې تلو. وی چې د سره سینګ کېناستو، مونږ ورته وی چې دا مدرسه ده او د الله تعالی د قرآن شریف دپاره مونږ یو حال جوړو د ماشومانو دپاره. ماشومان په جومات کې ناستی، نو هلته خلک مونځ هم کوي، نو تکلیفي، نو مونږ یو حال جوړو او تاله راغلی یو د الله د قرآن حال جوړو، نو ته مونږ سره لږ مدد وکړه، خو چې را سره زیات مدد وکړي. وی سړی یکدم الاوړی شو. وی دا حال د الله د قرآن دی، وی الله دی جوړی که نه ما پسې سله را دی. یو خواوایه د الله د قرآن حال دی، الله له جوړو، او بل خواوایه چې ارسه الله سره دې در کوي به، نو ما نه سله غواړی د الله نه وغواړی در به کي که الله پیش او حال پیش. وی ما ورته وی چې جي دا خبره دی ټیک ده، الله ارسه کوي، د اسمان یې جوړ کړی دی او چاته یې ویلې نه دي چې راشه ما سره د اسمان جوړ کړ، دا غرونه یې جوړ کړي دي او چاته یې درخواست نه دی کړی چې راشه ما سره خښتې راوالی او یا ما سره کنډې او تیشه سامان راوالی. خو دا دنیا د امتحان او د ابتلا ځای دی او د اسبابو ځای دی. تا خدای موړم ساتلی چې خو داسې دې له در کړي دي چې ته په هغې نوړی روچتې. دا د اسبابو ځای دی، تا له خدای درکړه او ته به یې د خدای په لار کې ولګې، الله به دله نوره درکړي. وی خدای نه غواړئ، نشته ما سره پیسه، خدای پیشه و، کار یې پیشه، ما سره نشته. ګوره الله در کړې ده، نوره به درکړي. وی دا ما په خپلو مټو ګټلې ده، خفه کېږې ما په خپلو مټو ګټلې ده، په خپلو لاسونو مې ګټلې ده. او خدای پیشه او کار یې پیشه، یو خوا وایه خدای سره هر څه دي او بل خوا مونږ پسې ګرځئ. داسې وي ورټولو چې ما ملګرو ته وی چې ځای چې دا چای پرېږدو ځو ګنې دا سړی نور د ایمان نه قوت خو نور هم ورپسې وځي، ده خو خدای سره مقابله شروع کړه. وی پاسېدو مونږ د هغه ځای مونږ د هغه ځای نه لاړو. وی زما خو بلکل مازغو کار نه چې باس چندې نه غواړم، حال دی وی که جوړیږي جوړیږي به او که نه جوړیږي نه جوړیږي. د خدای د دین دپاره لګیا یو خلک پکې لا خبرې نخرې هم کوي، خدای پیشه او دا خلک پیشه. وی خیر هغه ملګرو مې چې مه مایوسه کېږه راځه. یو بل سړي له لاړو، وی چې لاړو الله زمونږ هغه شی د بل طرف نه برابر کړ. هغه سړي وی چې تاسو ځئ زه به سبا درځم او ستاسو انتظام به زه ټیک کړم. وی سبا راغیم، زه یې وکتو 1,00,000 روپۍ چک یې راکړه چې دا کیش کې او په دې ځان له کار شروع کړې. هغه پسې د 50 زرو په تمه تلي و، دلته الله 1,00,000 راکړې. وی په سبا له خبر شو، هغه اشنا راته ټلیفون وکړو چې اخبار هم وکته. وی ما ورته وی چې نه وی وګورئ که نه اخبار لږ وګورئ، تاسو مشرق اخبار راوالی وګورئ. اخبار لیکلي و، بیا دا تقریبا د 6-7 میاشتو زړه خبره ده، اخبار وګورئ. وی مونږ ورته وی چې وایه څه چل دی؟ وی هغه اشنا چې وی دا ما په خپلو مټو ګټلې دي او داسې وی چې خدای دې جوړ کړي دا ما ګټلې دي. وی اخبار وګوره که نه، ښځه 2 زامن لونه مري ته تلي او نتیاګلی کې جیپ د غر نه غورځېدلې دی او ټول دړې وړې او ټوکړې پراته دي. د شپې یې مونږ سره دا چل وکړو او سبا 11 بجې یا 10 بجې ورسره الله دا چل وکړو. وی راشه اوس دا سر ډغی دیوال سره او چغې وی بېهوشه پروت دی او ډاکټران انجکشن یې ورته لګوي. زه ورته ولاړ یم، دوست یې وي زه ورته ولاړ یم او دیوال پورې سر ډغی او دیوال له ځان را بری او چغې وی
راشه اوسې تماشا وکړئ. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. الله وی چې زما د ذکر نه چا ځان غافل که شیطان یې ملګری کړم. شیطان ورته بیا دا خبرې زړه کې اچوي، دا خو تا ګټلې ده، دا خو تا پیدا کړې ده، بېوقوفه ده. لاس چا درکړي دي په کومو لاسو چې دا ته ځمکه کاري، دا مازغه چا درکړي چې دا په کومه مازغو باندې ته دا کارخانه لګي او سنبالې، دا بچي دله چا درکړل، یو ټس سره یې ترې واغېستل، دقه 2 زامنو لړل ختم، ښځم لاړه. او په داسې انداز خلکو په دومره خوارۍ او په کرینونو باندې بیا هغه بچي وله راوویستل، ټوټې ټوکړې ټوکړې ټوکړې، او هغه ګاډي هغه غوښې په هغه ګاډو کې او د هغه غوښې د هغه جیپ په هغه دغه کې سیټونو کې نښتې وې، او په وجود کې هغه سیخونه پراتو، او په دومره تکلیف یې راوویستل. محلې والا وی چې دې خدای مقابله کړې ده، موږ وله نه جنازه کوو نه وله قبر له ځو. خو بیا خلکو وی چې نه بچو یې څه ګناه کړی، بچو له خو خدای شهادت ورکړ، ښځې یې څه ګناه کړې ده هغې له خدای شهادت ورکړ، لوڼې یې څه ګناه کړې ده هغوی له خدای شهادت ورکړ. سر به یې ډغاو او ځان به یې دیوال پورې ډغاو چې څه تباه شوم او غرق شوم. مال اوس چا لګټې؟ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. وی ګورې مال او بچي د خدای د ذکر نه غافل نه کې. دغه شی موږ مستی کوو. لږ غوندې مال چې چاله راشي قسم دی بیا په دې کې مستی پیدا شي، دې نه خدای پیژني نه د خدای رسول پیژني. او که ته دې جومات ته چنده غواړئ او مدرسې له چنده غواړئ یا د دین د کار ورته خبرې کې، بیا اوهو دونه اوچته ور اخلاص شي چې ته به خدای پاکه دا زه څه کوم، دا زه دې سره سړی لا څوک دی. دا یو واقع چې شمدید شپږ نیمې میاشتې مخکې اخبار وګورئ، دا تفصیل لیکلی شوی دی. دا د خدای قهر او غضب. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. قرآن شریف کې الله وایي چې څوک زمانه غافل شو ژوند به یې تریخ کړم، او دنیا کې هم د ژوند تریخوالي دا دی چې پریشانو کې مبتلی، ټینشن بی، غم بی، عربی کې هم ورته وایي هم. او په آخرت کې هم لوی غم دی. آخرت کې څه وایي؟ ونحشره یوم القیامة اعما. د قیامت پر ورځ چې دی پاسې دی بړون دی په سترګو ړوند. قال لم حشرتني اعما. الله زه خو دا ړوند پیدا کړم، وقد كنت بصیرا زه خو په سترګو جوړم، نو ما خو نظر لګېده دا ړوند ولې؟ الله وی تایر کړم اوس زما میرې دنیا کې تایر کړم اوس ما ير کړی وکذالک اليوم تنسى. بس ما نه اوس تمه مه کوه، هلته کې ما به درته وي زما دې نه منل، اوس ټینګ شه ورته. دویمه واقع درته ووایم چې شمدید واقعات. یو ملګري راته خبره کوله وي جومات هم جوړم هم په پېښور ښار کې. وی یو سړي له لاړو مونږ ته چنده غوښته چې دا جومات جوړو، مونږ سره مهرباني وکړه چنده وکړه. د محلي جومات زمونږ د جوماتونو له خو مونږ 10 روپۍ شل روپۍ چې له چا څه وسي غریبه غریبي ده نو خلک ورکوي. وی هلته کې خلک راغونډ شي، څوک 50,000 ورکړي، څوک 60,000، څوک 10 مالداري، نو دا کټونه وله نیک دي، خلک یې جوړ کړي. دې سړي له مونږ ورلو ماسخوتن چې مونږ دا جومات جوړو، مونږ له چنده راکړه. او دا سړی ښه مالدار دی او بچي په انګلینډ او په امریکا کې دي. وی 200 روپۍ راکړي. هلکه مونږ خو 200 له نه یو راغلی، دې سړي 50,000 ورکړی، دې بل 1 لک ورکړی، دې بل 60,000 ورکړی. مونږ خو ته مونږ سره 15 لکه روپۍ انداز کړی. وی سړي ورټلو دقه 200 دي که اخلی واخلی که نه اخلی خپل کار کوي. وی سهار وختي راته پته ولګوي چې هغه سړی پالج و، د شپې پالج و، کولی شي که نه شي کولی. مستی په ځان کې مه پیدا کوه چې د سره شته ورکه. خلک راټمه پالج و، اوسه پورې پالج زده په خپل کور کې پروت دی، نو چې خدای سره مقابله کې قسم دې دې لاس نه برله خدای سمڅه جوړه کړي، بیا به څه کوې ورسره؟ په دې خپل لاس باندې بیا نه ډوډۍ راغشتی شي او نه پې اوبه راغشتی شي او نه پې اودسماتې بل بدل اودس وچوي. الله دې د داسې حالت نه وساتي. اندام بدله بل وچوي، د خپې نه بدله غاټه ډانګوری جوړه کړي، اړو راته دغه به شي د دواړو خپو نه په کټ کې به پروتې او څه به لاس ته پشل خوله به ډیوه
اوبه به ترې بهېږي. خپل مونځ به نشئ کولی. بیماران ډېر دي، په سترګو ړانده هم شته، خو شکر دی خدای پاک خپل مونځ اودس پې صحیح کوي. په لاسونو باندې شلم شته، خو الله تعالی دا یو بیماري ده راځي پارچه. په خپه باندې ګوډم شته، خو الله تعالی پې خپل مونځونه برابر کوي. نه دې داسې وغورځوئ چې خولې نه یې لاړم بهېږي، خپره غونډولې نشي، په لاس ځان نشي وچولی، مونځ پاتې، روژه پاتې، ورسه پاتې، او بچي چې څوک یې تپوس کړي بابا څنګه دی، یاره بد دوا کوه چې خدای پاک پې رحم وکړي. داسې نشي ویلی چې دوا وکړه چې خدای زر مړ کړي، داسې وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي، په هغه پلار بیا ستومه بیا څه وایي یاره بد دوا وکړه چې خدای خیر ښه کړي. داسې نشي وایي چې دوا وکړه چې خدای زر رخصت کړي. مقصد یې هم دقه وي. رونو الله نه به ځان غافل کوو نه. چا چې د الله نه ځان غافل کړی دی، نو دنیا کې هم الله رانیولی دی او آخرت کې هم. تاسو ولیدل زمونږ د خلقو ځان د الله نه غافل کړ، د خدای عذابونه را روان شو که نه شو را روان. یو جټکه یې ورکړه، زلزلې راوسته، په زرګونو خلک یې د ځمکې لاندې کړل. الله سره څوک مقابله کوم ځای کولی شي؟ غټ غټ بلډینګونه په ځمکه ننوتل په د هزاره او دغه منصیر علاقه کې، غټ غټ بلډینګونه چې شمدید خلکو راته وې، هغه هوټلې چې هغه 15 چته او 6 چته به هوټلې وې او غټې غټې، نامو نشان یې نشته، ځمکه کې لاړل. کورونه د خلکو لاندې لاړل، مالونه د خلکو لاندې لاړل. تاسو ته پته ده اخباراتو کې یو سړي ته یې څه چلو شو، وی بیګا ماسخوتن زلزلې نه مخکې کروڑپتی وم، اوس سوالګر یم، یو څادر مې دې سم نشته. زلزله باندې ووال خلک، ښه مضبوط یې ووال. د زلزلې نه پس ټیک نشو خلک، نو په دې سوات ته طرف نه پې سیلاب راوست، د دیر او د سوات د دغې طرفونو نه، نو هغه یې موال. تاسو ته په خپله پته ولګېده چې څومره غټ غټ بلډینګونه دا په اوبو لو شو، او د سوات دا هغه سر نه ستا د دغې علاقې پورې دا چې څومره غټ پلونه ټول یې یوړل. رښتیا وایه د منډۍ څومره غټ پولو، یا ستا سره خوا کې دقه ځای کې دا بل پول څه ورته وایي، دا د میرزا ډېر سره خوا کې چې دا کم پولو، چینې والا دغه خوا پول، دلدار ګړی پول، څومره بوت پول او څونه غټې برجې او څومره سیخ غټ نیم پول، پته یې نه لګي چې دا څه شو. یو برجی به څوک ونړئ، ځای که نه تاسو ټول را یو ځای شئ او د جومات د یوې برجې ته ونښلئ، قسم دی چې ځان له پیړه شین کې خو د ځای نه به یې ونه کوئ. هغه دونه غټې غټې برجې او د سیخ ډکې، خو چې د الله زور او قهر پرې راغی، نه د منډۍ پول شته، او نه بره د چکدري پول شته، او نه د دلدار ګړی پول شته، هر څه یې دله نیست نابود کړل. یو 10 مرلې ځای خلک وایي نو یو کال لګي ډکونې کوي، نو نه شي ډکول. او تاسو په دې لاره تللی د خیالي دریاب سره د ځمکې څومره د خاورې 4 15 شپږ فوټه ټول پټي د خاورو او د شګو نه ډک. چاته د خپلو پټو پته نه لګي زما د پټي پوله کم ځای د پلانکي د پټي پوله کم ځای کې ده. او څومره لرګي راوړل د بره نه، یو ټوټه به څوک په اوږه یو نسي، او غټې غټې لارې او موټرې پکې لاړې ختمې شوې. وایه د خدای زور ته څوک ټینګېدی شي؟ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک د الله نیوکه ډېره مضبوطه ده. ولې؟ دا موږ د الله د ذکر نه غافل یو. نو زمونږ د علاقې وواله، نو نوخار یې ووو، نو ورپسې پنجاب یې ښه مضبوط ووو، نو ورپسې سند یې نو هغه یې ښه مضبوط، بېغمه که هغه یې ښه مضبوط ووو. بیا هم مونږ توبه ونه ویسته، نو اوس یې در باندې ډینګي ویرس را په مخه کړي دي. دا د خدای عذابونه دي. په پنجاب کې لګیا دي ماشې دی ماشې، او خلک چیچي او چا سره علاج نشته. دنیا خلک مړه شو، ماشې دی. ما ته نن چا یو اطلاع راولېږله، وی په اسلام آباد کې هغوی په تعلیمي ادارو کې پابندي ولګوله. د څه پابندي ولګوله؟ چې کمې جینکې دي هغه به په بنین کې سکول ته نه راځي، اوږده کمیسونه به اچي، ځکه دا ماشې دی ټک به ورکړي. بنین بناچي کټ لستوڼې بناچي کټ لستوڼې، او بنین بناچي چې دا خېټه لاندې نه ښکارئ، ځکه دغه ماشې به وله ټک ورکړي. مې د خدای دپاره ورته کمیس نه اچئ. دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو کمیسونه واچوئ، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو برقه په سر کې، دا نه وایي چې الله خفه کېږي نو ځان پټ کې. ظالمانو په کوم طرف روان یې؟ کم ذات چې دا عذاب راولي او کم ذات دا عذاب در باندې مسلط کړی، هغې ذات ته رجوع کې.
اسم معاف کئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی وحی رو لے گل پا امت کی یو کسو دیر زیاد گناہگارو داسی گناہگارو کہ دروازے بیم دا خدای بد بیو دا موسیٰ علیہ السلام بد بیوی او گناہون بے کول لگ مالدارو دا قصے دا لگ معمولی غنده دا مال دولت والا راشی کنا بیا پزان نپویگی. دا پیغمبر خلاف هم کو دا موسیٰ علیہ السلام او دا آغا دا شریعت هم خلاف کوا چی آغا کم پابنده لگی دا خدای را طرف نو آغی پسیم ٹوقی کوا او پیسا ور سر دا گناهون هم کوا دا بدعملیم کوا دا دا شپی دمی گڑا واو دا شپی زان تا خلق را یوزی کوا. موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین وحی لے گلا چی دغا لکتا لگوندی ورشا یا رخزق حیران شم دا اللہ دی میرا بانیت دے لکتا ہوایا چی اللہ در نخپا دی اللہ وی چی گورا ما والا خکل جن ورکل خشتا شکل میں والا ورکل بچی میں ورکل او مال میں والا ورکل و توا چی در نخپیم دا کارونا والی کی اللہ کدا سے میں اجرق ورکول شو کنا لیکن پیغمبر واپسی لے گی ما دا لخکل شکل در کردے دے دا میں پا جہنم ندے پرزو ما دا لخشتا مال بچی عرص در کل عقل میں در کا اللہ وی چی دتی خپیم تے لکتا ہوا ہے بد دے اکرل او زد ما دا لپیسلہ کردے دے چی زبتا دوزخ تا غردو دا وتا ہوا ہے زد نخپیم او دا میں فیصلہ کردے دے چی دوزخ تا دے غردو پریدم دینا بالکل دینا معاف کم ستا پا کتاب کے ما دوزخو لکوس چی دے سخوہ ہی کوا دا ڈاڈاس کوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غالق پسی کسیل اللہ گورا ما خدا تدیر نصیتون اکرل پوی نشی اس دعوارا چی رب العالمین ما توحیو کو دے فیصلہ کردی دا چی اللہ در نڈیر خپا دی ما مال در کا ما زوانی در کا خکول صحت میں در کا او خکول جن میں دل در کا بچی میں دل در کل اللہ وی تما خپکے دے خوشحالو مو تما خپکے ذرا سر خکم مو تما خپکے ذرا سر خکم خوشحالوم دے او تما خپکے لہذا اللہ وی چی زما دا فیصلہ چی پریدم دینا دنیا کم دا نزا خپے او پا خیرت کے جہنم دے دے دا میں فیصلہ اکلستا متعلق چی موسیٰ علیہ السلام دا خبر دے لکتا اکلا نو اغالک مستی پیدا نکلا چی زمڑا خپل کار کوا دیسی اونوی زچی مانا خپا دی دا پیسی خما گٹے لی دی دا خود ما پا خپلو مٹو گٹے لی دی دے اونوی اڑو کشی اونکا او خیرن زڑی جامع واچولے او صحرا زنگل تلا او زنگل کے اللہ تا پسجدو پریوتو پجڑاش اے اللہ زدیر گناہگارم واقعی ما خو زخو بے سوچوم زخو پا مستے کے پروتوم زخو خپل مال او خپلو بچو او دی خپل دولت مسکرو واقعی تا ما سر خکی او زدی خپکوم داو سنباز خلکی کہ وادی خدای پاکی خپکی دا وعده خودی دا پاری چی تا اللہ خوشحال کر زوانی درکلا او زوی دل درک زوانی درکلا نو تا زکا وعده کے مال درک زکا وعده کے دا خد دا ساتلو طاقت درک نو زکا وعده کے کدے نوی درکلی نو بیا خطا وعده نشو کولے نو اللہ رسر خکی نو تا اللہ خپکے پاگا وعده کے نخری او قصے او پیسے اغا سوکی چی خپل پروردگار خپکی نو ٹک تا دی وقت خطا اللہ خپک خود خفگان او دا خوشحالی چابیان خو اللہ سر دی ازور دا نبی رستو باسی رستو بیا تم پریشان ہے خزم پریشان ہے ٹول پریشان ہے خدای پاک چتا خوشحال ہے نو تم کوششو کچے اللہ خوشحال ہے جی خپے نہ کہ یا اللہ واقعی تا مال ہر قسم دا خوشحال اسباب راکلت او ما تا پارا طریقہ خپکلی فاللہ ز پر اخپل گناہون استو مانے زماری توبائی بیا بنکو یا و خبر دویم سویو سلاتا گورو خیار سلی چین آغا خبریم دو خیار توب کئی اللہ بے شک زماری گناہون دی دوم ردی چی اغا نزش میرے لیشے میں نز بل سوچ میرے لیشے وہ گورے اللہ ستارا ہم زمان دا گناہ نزیاد نو کستارا ہم زمان دا گناہ نکمی نو مام بخا وہ کستارا ہم زمان دا گناہ نزیادی نو اللہ حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای مو بخا دریم خبر ہوتا سکی اللہ کچرت زمان پا بخان استا خدای کی کمی رازی پورا دا خیاری خبر دقا سی دا خدای نسوالو کے اللہ کا زما پا بخن استا پا خدای کی کمی رازی او یا تا تا پہ نقصان رسیگی چی مارو نہ بخے دستا خدای نہ کمو او نہ تا تا نقصان رسول غوارو ہو کا زما پا بخن استا پا خدای کی کمی نہ رازی او استا خدای تا پہ نقصان نہ رسی خدای بیا مو بخا
د دې د پاسه مم که الله نه بخې دې ته هوښیاره خبره وایي الله که د دې د پاسه مم نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم زه خواسم دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما رابار کا ځکه زاسم دوزخ ته ځم نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت یا زر ګناهونه یو یا لاک ګناهونه نو پروردګاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما رابار که زه خواستم په دوزخ کې پروت یم خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که چې دا دعا یې وکړه په ژړا شو حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار بیا وحی راولېږله ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله وایي چې ما ورسره جوړه وکړه ورشه او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ که او د جنت په لیست کې مې ولیکل دقسې دې کوي چې دا کمې شروع کړی پروردګار بادشاه دی د توبې اوس هم وخت شته زمونږ مشران څه کوي کمیسونه اوسوږده کوي لستوڼې والا نه بغیر به سکول ته نه دی اسلام آباد یو ځای کې بل ځای کې اعلانونه شروع شو ولې ماشي به مو چیچي بنین ما چوي ولې خیټه باندې ماشي به دله ټک درکي ظالمانو دا خبرې مه کوئ قوم ته اعلان وکړئ ای حکمران طبقې چې د هر څه زمونږ د ګناه نتیجه ده الله ته نه معافي وغواړئ الله نه معافی غواړئ الله ته توبه وباسئ الله راضي کې د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کوم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي هله برې توبه بندېږي نو لا ځنکدن دی نه دی شروع او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو نو بیا برې توبه نه قبلېږي چې د خدای عذاب ځنکدن دی لا نه دی راغلی دا لا جټکې در کوي نو دې وخت کې دله پکار دی سجود شي دا ټول زموږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي کله زلزلې په شکل کې دي کله سیلاب په شکل کې دي کله تبې په شکل کې دي کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې دا چې کومه بدامني ده کله د ډاکو په شکل کې دي کراچۍ ته وګورئ څه حال شروع دی کله د دغه وایرس دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې موسی علیه السلام قوم نو قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی د مصر خلق د فرعون قوم دی اصل کې فرعونیان د موسی علیه السلام چې خپل قومیان هغه محفوظ دي خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار په چنده خان نازل کړ دومره چنده خان الله نازل کړ چې په کټوۍ کې به غوښه یا ترکاري پخوله چنده خان به پکې پراته کوی کې چنده خان اوبو کې چنده خان په ځمکه چنده خان دومره ډېرو چې چل نه ورته چې خدای څه ورسره وکړو تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کوله چې موږ معافي غواړو موږ توبه وباسو د الله به هغه عذاب بند کړ نو بیا به هغه خپلې غلطۍ شروع کړې نو سپږې په الله مقرر کړې په سر کې سپږې په ګیرو کې سپږې په سرمن کې سپږې په کټونو کې سپږې په بسترو کې سپږې بیا موسی علیه السلام ته لاړه رجوع شروع شوه ای موسی الله ته سوال وکړه زموږ د توبې بیا به نه کړم الله بیا عذاب بند کړ وینه پرې راله وینه هر شي وینه شو کټوۍ کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه کوینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به وړی وینه به وه تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې موږ له تاسو اوبه راکې دوستان یو هغوی به د خپل کوینه وله اوبه راواغلې صفا خشته او د بني اسرائیل والا په لوښي کې به اوبه وې خو چې د فرعون د قومي ته به په لوښي کې ور واچولې هلته به وینه جوړه شو داسې هم شوي دي چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولې دي چې زه د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه خوله وازه که نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولې دي هلته د خدای وینه جوړه کړې ده قرآن کې الله وایي وینه ضفادع چیندخې سپږې دا پې رب العالمین مولخان پې رالل پستونه یې ولا وخوړل په کورونه د مولخانو ډک
الله داسې کولی شي اوس که نه شي کولی اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل بیا الله رضا کوا موسی علیہ السلام قوم ته ځای چې ځوته د شپې نه فیصله وکړه را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو وی په دې لاره ځه قوم دې بوزه ډېره ښه روان شو فرعون ته پته ولګېده چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي زمونږ ټټۍ به څوک پاک کوي دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا ورته ورپسې دي 6 لکه خلک خوله لري چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه ولې وی دا خو په دریاب ورلو دا خو دریاب والا لاره ده الله ته یې رجوع کړه وی تا خو ما ته دا لاره وښولو دا خو مخکې دریاب راځي هم په دې ځه دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی موسی علیه السلام وی انا لمدرکون صاحب دغه دې را لاندې کوي وی نه هرګز کله دا نه شي را لاندې کوي زه در سره یم ته ځه خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دی را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله اسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې اوبو له یوس چې کونټه یې اوبو له یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګاو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه راځي او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یو چا کړه الله ته څه دي دی پې روان شو فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دی لګیا د زور ورکوي حضرت جبریل علیه السلام ورغی دی واګ ونیو نیو ریخ را دنې کړ او چې څنګه را دنه کو دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو یو سر په یو طرف کې دی بلبل او دریاب دی منځ ته شو موسی علیه السلام ته وروړه دی وبوله کونټه او چې کونټه یې وروړه یو بل سره وجنګېدی ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل وته دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په بخاری شریف کې حدیث دی بخاری کې راځي او دا ځای په بخاری کې ګران هم دی لګون دی اگر طالبانو خبرې درته نه کوم اذا الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدی وی ارمان وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکرې په سکندونو کې غرق کړه یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجلی الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لا او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش
دا اوچه تر غردید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی. د فرعونیان ډیر دي. فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي. د نوم ولید او د پلار نوم مصعب، ولید ابن مصعب. لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی. نو تاسو تاسو کې چې څوک مصر ته تللی او نن سبا خو په دې کمپیوټر باندې خی د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي، هغه نقشي دي، اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه. خدای کولی شي که نه شي کولی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زمانه غافل شو نو جون به ولا تریخ کم تریخ. کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي، کله به عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي، د قحط په شکل کې، کله د ماشي په شکل کې راځي. اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان. انډونیشیا مو کتل سونامي چې پرې راغلی 100 کاله مخکې، تاسو ته پته نه لګي. زه خو د دې حالاتو معلومات کوم، زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم، ګورم معلومات کوم، اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم. تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغلته څومره پلیتي ده. او یو جزیره ده پکې بالي ورته وایي، بالي، چې هغې کې داسې سرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي. خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ ډېر دي. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له، نو دا پاجامې چولي د پټون په شکل، هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي او تنګې جامې یې اغوستي، او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي. بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي، بیت الله له. او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي. منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي، لارو کې مانځه ته ولاړې، نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناست دي، وجود به ورسره جنګېدلي. د ښځو سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک ته نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښیي، جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پروس کال یې پې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړ. رونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي، او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي، او نه الله په مستی والی شي، مستی ورسره نه شي کولی، او نه په دې دولت خفه کولی شي، او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو، په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله، او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي. قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی. بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی، او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیه السلام له الله ډېر عزت ورک او مالدار هم دومره نو، ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه، قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګا، مستی خوار چا کې وي که الزام یې پې ولګو په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم. او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي، ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کې او ما سره دې ګناه کړې ده.
بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته دغه ښځه پاڅېده او چې څنګه پاڅېده او کېناسته او بیا پاڅېده بعضې مفسرین وایي دا خبره د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې خو موسی علیه السلام پې پېښ شو څنګه پاڅېدې وایه صاحب زه پاڅېدم یو خبرې له خو بس زه معافي غواړم نه کوم ویرېد هغه وخت سره او څوک وایي نه خبره وکړه او موسی علیه السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته موږ ته څه او دا کیسه نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم یې رښتیا ووایه نو په رپېدو شوه په لرزان شوه وایي زه معافي غواړم ما غلطه وکړه دا قارون ماله پیسې راکړي دولت یې راکړی وی خذه ځمکې ته وایي خذه ونیسه راګیری الله تیره ونیسه ځمکې ته یې وی راوینیسه خذې وی راوینیسه ځمکه وشتېده او دې پې ننوت او د چغې جوړې کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې کړه خو موسی علیه السلام خو هم غوسناک خو په پیغمبرانو کې جذباتي و لږ غوسناک زیات رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې کونډو پورې نامه پورې مری پورې رو رو لاندې کېږي رو رو دې چغې وایي اوس ځکه نه اوس د تا دولت بچ کي ځکه نه اوس د تا خپل نوکران بچ کي ځکه نه اوس د تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کي چغې وای 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 اخره کې راخ که غیبې کړ او نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته د قارون ذکر نشته په حدیث کې خو علما وایي دا قارون مراد دی چې دی اوس هم په پونده باندې تاویږي او رو رو لاندې روان دی الله ولو سم په ځمکه کې سزا ورکوي رب العالمین او د چغې والی موسی علیہ السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وایي وی ډېرې چغې درته وویل تا خواړو معاف نه کړ الله زه خو یې برباد کړی ما که تا مې مدد نه وی کړ ځکه د یو عالم په جامه د پیغمبر په جامه د یو واعظ او د داعي په جامه چې دا پرېوته د هغه خبرې بیا څوک چېرته مني ده خو یې برباد کړی خو تا مې مدد وکړ او الله ګورې مدد کوي قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلک دی هغې د تابعین وایي صحابو نه پس یو تابعي چې ته په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیوه او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیل و چې څنګه یې ګیر که نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه ده باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي او بل دا دی چې ډېر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي نو داسې زر یې مه وجده هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کو که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي بهادر سړی دی ولې وجنو که نه کېده بیا به یې مړ کړو نو دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې د تا وجنم نو سخت دې وجنم په سخته سزا خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو هم اسمان والا دین موږ خو عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه یې وکړل هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بلکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی
د عیسائی بادشاہ چې دا سړی خو په یوه نس کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې د عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نري پکار. نو د دې بادشاہ یو لور وه، بادشاہ ته بابا ولې پریشان یې؟ ای بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پرې کوو که دی عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده را کړي. اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دې بادشاہ ته وایي وی ما له صیب اجازت را که نو دې دله په یو څو ورځو کې دنه عیسائی کولی شي. بچې داسې به وکړی چې وی او کوم به خو ماله به اجازت را کړې زه به دې په طریقه دوکه کوم. وی ډېره ښه ده. وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي. د کوټې چابي به ما سره وي بل چا سره به نه. غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره وي. ډېره ښه ده. د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سینګار به یې وکړ، ځان به یې خشته که او ځان سره به یې میوې واغېستې، ډوډۍ به یې واغېسته، څیزونه به یې واغېستل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې یوړل او ته به یې مخکې کېښودل. ورته به ناستم و خبرې به یې ورسره کولې. مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یې ځان ته را مایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کړم. دا یو حربه ده، غټه خطرناکه حربه ده. لیکن دی تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دی ښځې له نه ورکوله دی جنۍ ده او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې م کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي، مخ ته واړوي، ځمکې ته ګوري. 40 ورځې دی جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دی ده ته وایي د تابعی مسلمان تا وی ته انسان یو که څه بله بله ته څه شی؟ وی یو زه خو انسان یم. وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به م ما ته ګوري، که په دې شکل دی یو دیوال ته مخامخ وم دیوال به م ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي. ته څنګه انسان یې؟ خواهش لرې که نه لرې؟ بلکل لرم. داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه. ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم. انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین. الله نه یریږم. کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی جنې ته الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا ته ښکاري؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم، زینینم ما وینم، ما ته ښکاري نه زینینم، ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي. ان بطش ربک لشدید. ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی. هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي. هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یریږم. دا جنۍ وی ښه داسې م شته؟ وی او وی ستا د ایمان دی؟ وی دا دې ما ته مو ښایه. ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي زه ته نه یریږم. ما ته م د ایمان وښایه. هغه جینۍ الله په 40 ورځ مسلمانه کړه. اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې له تلې ستاسو ځای کوم ځای دی؟ ستاسو د مسلمانۍ سنټر کوم ځای دی؟ پلان کې دی. وی زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس جنۍ ورته وایي 40 دن لګېدلی وه چې په ده ګناه وکړي. اوس هغه جنۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعي مو وستا جنۍ په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړو الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو.
د خدای قهر او غضب دا ډیر عجیبه دی، ډیر عجیبه دی. نو الله موسی علیہ السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته وغالې، وی الله زه خو برباد کړی که تا مدد نه وې کړی، زه خو غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو، نو ما چېته معاف کو. الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو، بېوقوف تا ته چغې والې، که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو. اے مسلمانانو الله ته چغې ووهئ، دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي. یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې و. نو زه دغې علاقې ته لاړم، وی چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واخیسته. په دې خیال مې واخیسته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي صف کې مونځ وکړم، دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي صف کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی. نو دا کوشش مې کو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي صف کې وکړم. نږدې مې کمره واخیسته، وی سار وختي پاسېدم، وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړ، وی د بیت المقدس جومات ته لاړم، دروازې رنده ده. وی خوشحاله شوم چې که خیر نه امام راغی نه مقتدیان، او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم. وی وخت تېر شو، ورو ورو رڼا لګېږي، څوک شته نه، یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې، او په 80 جیره به کې دا جومات، 80 جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دې کې یو موټر راغی، نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډي ودرو چې ودرو یو سړی ترې راکوش، او هغه سړي ګیره هم خرایلی ده او برېت هم خرایلی دي، او پتلونه یې چولی دی، او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی، او سګرټ ورسره خوله کې دی، سګرټ راکاږي. وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه. وی مې چې زه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خو یې وې او لږ جامې خو یې د سړیتوب وې، جامې هم د سړیتوب نه دي، او ده سره چابیانې دي او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی. وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه، وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع کړه. ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی، مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکړ، الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه، بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه. وی په جړا سر یم خپیم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیہ السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی، دا جومات او ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام په شریکه جوړ کړی، بیت الله ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام جوړ کړو، دا وسره اسحاق علیہ السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي، او په چا کې نیم سګرټ پروت دی، په چا کې بوره پرته ده، مستقل سګرټ والا خلک دي. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړه، هېڅ څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی یو دی. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډی راغی ودرېده. وی د هغې له یو سړی راکوز شو، چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلونه یې چولی دی او کوټه یې چولی دی، او سر تور سر، ګیره نشته، برېت نشته، پتلون دی، او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات امامتی ته ور مخکې شو، هغه هم هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن. وی په 3 قسم د سر مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وایي چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وایي. وی ما وی که نه یمه خو خبره خلاصه شو، که ویم چې یمه خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یمه؟ نو ما ته وایي چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو
ایمه چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه، هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه که نه لاړ د یهودو. اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم، کوي کې چې سپی پریوزي دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په څه به پاکېږي؟ که ته دا وې چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکېږي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي نه پاکېږي. که دا وې چې بورقې ته وباسم او ډېرې بورقې م ته وباسم سپی نه وباسې په دې پاکېږي؟ یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي؟ سبب به ترې لرګې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دي هغه ته لرې کا پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي، اوس هم دغې خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغې خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي، د هغه ښځه یهودانه وه، ښځه یهودانه وه. نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپی نه وباسو، سبب نه لري که چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی، ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ موږ خفه یو، موږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به، موږ د بیت المقدس پتلو اوس هم خفه یو، دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق موږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې، لیکن ظلمونه څونه کېدل؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی. نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه. اوس څونه ګناهونه مونږ کوو، بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي، خفه کېږي ما. انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري، د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو، فحاشۍ ګورو. هلکان او جینکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي، بربند فلمونه دي، بربند فوټوان دي او په پینټونو کې د جینکو ګرځېدل دي، په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جینکۍ ګرځي، کوله او مخ سره جینکۍ ګرځي، هلکان او جینکۍ مخلوط ګرځي. په مري کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي، نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که نه، په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي، زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني، یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي، دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي، دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي، دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار چې دا اوشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي، یو پسې بله بلې پسې بله، دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې. ګراني شوه جي، بجلي نشته، ګرمي شوه جي، او دا ډینګي وارستی او دا پینګي وارستی او دا پلانکی وارستی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده، ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی، یا ایها الذین ای د ایمان خاوندانو، څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال ما درکه، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي فاولئک هم الخاسرون، ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل دی.
ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا. ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره، زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو، ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زما نه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی، کله یو بیماری، کله بله بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم ورته پاره به کوي. ونحشره یوم القیامة اعمى، قیامت پر ورځ په دا سترګو ړوند پاسي. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، زه خو دنیا کې روغ وم، دا ړوند ولې پیدا شم؟ وی دا ما آیاتونه درغلي، اتتک آیاتنا فنسیتها تا یرغل وکذلک اليوم تنسى، زمام یری. نورونو توبه وباسي الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسي. غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ. هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کړي خراب دوست دی، هغه سره مه کښېنئ، تعلقات ختم کا. دعوت الله چلوه، دعوت الله چلوه، تبلیغ الله چلوه، خلق نیکی ته راوبله، خلق د نیکانو ملګري کا، خلق خدای ته راوبله، نیکانو خلقو سره ناسته پاسته وکړه. دا د بچ کېدو لاره ده. علماو سره ناسته وکړه، صلحاو سره ناسته وکړه، مدرسو سره تعلق قایم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکړي، او خو مجلسونو کې کېنه، غلطو مجلسونو کې مه کېنه. غلط مجلس ته توبه ته وباسه، الله به معافي کوي. و الا کداسې نی نو د خدای قهر و غضب چرته تللی نه دی، او د دور دی، د زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضب نه په امن و امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه د هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي.